د سوات د سیدو شریف په یوه ارامه کوڅه کې یو هنرمند د لرګیو په ساده ټوټو د هنر، عقیدې او کلتور ښکلی انځور جوړوي. ناصر شین د اسلامي خطاطۍ ترڅنګ د پښتني کلتور نښې هم په خپلو آثارو کې ژوندۍ ساتي او هڅه کوي چې دا میراث راتلونکو نسلونو ته وسپاري. ناصر شین له ماشومتوبه د خطاطۍ سره مینه لري. نن هغه د لرګیو پر مخ د قرآني آیاتونو، اسماء الحسنا او نورو اسلامي لیکنو ترڅنګ داسې هنري آثار جوړوي چې د لرګي طبیعي ښکلا او د اسلامي هنر وقار پکې یو ځای شوی وي. پیدایشي ډي ان اے کې ماته دا کار میلاو شوی دی. زما والد صاحب چې دی هغه یو ارټسټډ مایند سړی و او په وراثت کې دا کار موږ ته میلاو شوی دی. 22 سال وشو ووډن آرټ. د دې نه مخکې به ما کوو، زما به مختلف میډیم و. په مختلف میډیم کې ما کار کړی، په پلاستیک کې، په شګه کې، په تانبه کې، په چمړه کې، په هر قسم دغه کې. خو کله چې ما د خپل چاپیرچل ته وکتل نو زمونږ په سوات کې د لرګي کار ډیر زیات و. نو ما هسې ذهن کې رالو چې یاره دا خو زمونږ نیکنی کار دی، دلته دا زمونږ په دې ریژن باندې ډیر زیات دی. نو ما وی یاره اوس دې له داسې یو شکل ورکول غواړي چې هغه محدود شي او په وړوکې سطح باندې خلکو ته په اسانه میلاو شي. د اسلامي خطاطۍ ترڅنګ ناصر شین د پښتنو د کلتور ښکلا هم د لرګیو پر مخ انځوروي. رباب، منګی، دودیز لباس، د سوات منظرې او نور کلتوري سمبولونه د هغه د هنر مهمه برخه ده. هغه باور لري چې هنر د یو ولس د تاریخ او دودونو د ساتنې تر ټولو اغیزمنه ژبه ده. آرټ د ښکلي احساس نوم دی. چې ستا سره احساسي نو ته به وګورې چې یاره دا الله تعالی دا څومره ښکلې ونه پیدا کړي، دا څومره ښکلي رنګونه پیدا کړي دي. نو دا بیا په خپل لار کې، په خپل کار په شکل کې هغه مونږ بیا لرګي ته منتقل کړو. نو احساس خو ډېر ښکلی پکار دی او ډېر ضروري دی. په دنیا کې به داسې ډېر کم ملکونه چې هغې ته به زما د آرټ ورک نه تللی او نور په پاکستان په سطح باندې چې کم غټ غټ ښارونه دي په دې ټولو کې زما ایگزیبیشن شوي دي. بیا په دوبۍ کې، په سعودي کې، په بحرین کې او داسې ډېر داسې ملکونه دي چې په هغې کې زما آرټ ورک ایگزیبیشنز هم شوي دي او شته پکې هم. او ریسنټلی ما سره کار شته چې هغه زه یو کې دپاره جوړوم. نو انشاءالله چې ډېر زر به هغه تیار شي. ناصر شین وایي که ځوان نسل هنر ته مخه کړي نو نه یوازې به د نوښت دروازې پرانیستل شي بلکې زموږ تاریخي او کلتوري میراث به هم خوندي پاتې شي. هغه هیله لري چې د خطاطۍ او دودیز هنرونو د ودې لپاره هنرمندانو ته لا ډیر فرصتونه او ملاتړ برابر شي. د ناصر شین هنر یوازې د لرګیو پر مخ نقش نه دی بلکې د ایمان، کلتور او تاریخ هغه قصه ده چې د هر اثر له لارې راتلونکو نسلونو ته لیږدول کیږي. عصمت علي اخون، شال نیوز، سیدو شریف، سوات.